که د چا زړه مانځه ته نه کېږي او غواړي چې په مانځه باندې پابند شي مونځګزاره شي نو یوه دعا درته ښیمه او په دې سکرین هم درته نوشته کومه ټولې د همغې نه زده کوئ ډېره ښه دعا ده هر وخت کې چې مونځ هم کاوه د مانځه نه مخکې هم یو لس پیرې وی د مانځه نه وروسته هم یو لس پیرې وی او هر وخت د ځان سره تکراروئ ډېر یو اسانه دعا ده په دې سکرین هم درته نوشته کومه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء دغه دعا د سره همیشه ډېره تکراروئ الله تعالی به مو زړونه مانځه ته راتاو کي او مونځ ګورئ داسې شی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمیل کم مسلمان چې مونځ نه کوي هغه دی د مسلمانانو ټولي ته نه راځي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الصلاة عماد الدین فمن اقام مونځ چې دی که دا ستنه د دین ده که چا قایم که نو ټول دین یې قایم که او ومن ترک فقد هدم الدین که چا پرېښود د ټول دین ړنګ که دومره